بعضی زنانه داسې وکي هغې ورشي دکاندار ته چې ورشي مخ خالی کی او چې کله بل سړی سوداګر راشي زر مخ پټ کی. دا دکاندار ستا خاوند دی، دا دکاندار ستا ورور دی، دا ستا پلار دی چې د هغې نه ستر نه کې او بل سړی راغی هغه نه ستر شروع کی. دا مخې چې خالی کلی وته دا شیطانت دپاره خالی کلی وته، شیطانت دپاره ته خالی کلی دی. نو دغه خاوند چې ښځه ځي او پردو سړو سره شاپینګونه کوي دته په حدیث کې دوس ویلی شوی دی. حدیث د مسند احمد کې راغلی دي 3 قسمه کسان دی هغې سبا الله نه خبرې کوي نه به ورته وګوري عذاب علیم دی ولا. یو پای کې دا دی والدیوس الذي یقر الخبث فی اهله، هغه دوس سړی دی چې په خپل کور کې خباثت پرېږدي، خپل اهل کې خباثت پرېږدي، خپل اهل باندې غیرت نه کوي. نو دا تفرید دی چې خپلې ښځې لا پرېهڼ ورکړی دی، بس هغه بې مهاره اوښې ترې جوړه کړې چې په کم طرف باندې لاړه، د هغې د وجې نه تعلقات یې خراب شي. ولې دا زنانه لاړ شي نور خلکو سره تعلقات جوړ کړي، بیا د خپل خاوند نه په څه چل باندې طلاق اخلي، خولتیا کوي. او دا نقصانات ډېر اوس پرې معاشره کې راغلي دي. او دا هم درته درخواست کوم ګورئ خپل بچی خپل اهل دا لږ کنټرول هم کوي او بیا دا هم خیال ساتئ د شریعت د احکامو خیال ساتئ. کله کله مور او پلار ته لور وایي چې ما پلاني ځای کې مه ورکوه، دا ځای زما خوښ نه دی. شرعاً ستا حق دا جوړېږي چې ګوره دا ورنه کړي. شریعت دا حکم دی کم هلک چې کوم ځای خوښ نه وي ته ورله په زور نکاح نه شي کولی. هلته ډېر پلاران داسې وکړي لکه دا هم یو سبب دی د هغې. ډېر پلاران داسې وکړي زوی چې یو ځای کې وله نکاح کوي دا ځای زما خوښ نه دی، لار څه وایي لار ځان نقصې به قلقرا خان جوړ کړي وایي نه زه دله دا یوه نکاح کوم او ته نرشه ته بله وکړه، ته نرشه ته بله وکړې، تا ولې یوه وکړه نه خو تا ګیر بله کولی شي. دا ډېر غټ ظلم دی. د هغې نتیجه څه راوځي؟ نتیجه دا راوځي بله ورځ د هلک او د جنۍ منځ کې تعلقات خرابي څه طلاق واقع شي. حدیث صحیح کې راغلی حدیث دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جنۍ ښځه هغه په نکاح نشي ورکولی حتی تستأذنه، تر دې چې د هغې نه اجازت وغوښتلی شي. صحابه کرامو عرض کول وکیف اذنها، د اجازت به څنګه وي؟ ویل واذنها صماتها، د هغې اجازت د هغې چپ کېدل دي. نو کله دا جنۍ دغه شان ته ورکړلی شي بغیر د اجازت د هغې نه بس هغه بیا د طلاق کوشش کوي چې خپل خاوند نه ځان آزاد کړي. نو بله اوس ما ته یو مسله راغله، یو کس جنۍ په نکاح اخیستلې د موږ ته څه نه ویلي، جنۍ به کېدای شي کور کې ویلي نو ما پس معاشره خاصم خرابه شوې ده، ګن خاصم جوړ شوی دی، هلکان او چینکۍ خو ډېر مخکې لاړ، د هغې کنټرول اوس ګران دی. نو ویل هغه جنۍ خپل خاوند ته دغه چې نکاح ورسره وشوه میسج یې ورته کړی دی چې ته ما په واده کولی نه شي، زما د بله لږ څه تعلقات دي. سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. دا زموږ معاشره ده، دا زموږ مسلمانانو پښتانه دي، حیات څادر یې بلکل ګزارلی دی.